اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو کتن کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید دے چې زما ټول د یوټیوب کتن کی با او نور مسلمانان با په خیریت سره د ټولو نمخ کې دعا ده چې الله رب العزت دې زمو د ټولو د مسلمانانو د دنیا او د آخرت مشکلات آسان کی. نن به تاسو ته د الله رب العزت د پاک نوم الفتاح چې په اسماء الحسنا کې د دین اللسم نمبر دی د الفتاح، یعنی ډیر لوی مشکل کشا، ډیر لوی مشکل ختمول والا د دې فضایل او برکات بیانو. ما د ټولو نمخ کې خو تاسو ته درخواست دی چې زما د ویډیو چې کوم دی زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو چې کوم دی دا تاسو لائک کئی او مونتا بہترین کمنٹس را کئی. دوستانو د الفتاح یو سو مختصر تاسو ته د دې کمالات بیانو. ما کڅوک د سحر مز نفس خپل دوانه لاسونه په سینه باندې کینی او یا ځل یا فتاح وای الله رب العزت بد د زړه د نور او د ایمان ډکی او په زړه کې به پاکواله راشي. دا غرنګي کڅوک د خپل لاس په سینه باندې کیدی او د سحر د مز نفس یو او یا زلا دا وای نو الله رب العزت بد د زړه پاک کې منور به کی او د حق په لار به روان کی او سمره سختیان چې دي سمره مشکلات چې دی هغه به الله ختم کی او الله رب العزت به پر رزق کې برکت واچي. د غرنګي کڅوک دا سوي چې ذهن کمزور وي سورته یادیږي نه کاغه سټوډنټي کاغه عام طالب علمي کم دسي او دوست خو رور وي نو هغه کچرته دا د سوچا لوخي باندې ولیکي یا فتاح دا پاغه باندې ولیکي او په جب باندې وسټي نو الله رب العزت بد د ذهن تیز کی. او د غرنګي کسو کو د یا فتاح همیشه دا په خپل ورد کې ساتي. یو خو الله رب العزت د زړه خیره لري کی الله رب العزت بدتا چې څومره لارې دی هغه په کلاو کې څومره مشکلات دی هغه ورته ختميږي په دشمنانو با دا غالب وي او دشمن با مغلوب وي. دوستانو د څخه د اسماء الحسنا چې بیان کما ډېر غټه لوی ویډیو په جوړې دي شي خو مختصر تاسو ته بیانوم. نو دوستانو دا زما چینل چې کوم دی تاسو سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او دا بهترین وظایف د خپل نور دوستانو سره هم شریک کړئ. مون په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. بل ویډیو کې بیا حاضرې کو د الله په امان.